سلامونه ملګرو، خدای وکړو جوړ به وي. ملګرو، نن به تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه کولی شو د اے آی په واسطه فری ویډیوګانې جوړې کړو. مخکې تاسو ته به ما دلته په ګوګل کروم کې یو ویب سایټ ښودلو. البته دلته چې کله ګوګل کروم ته به راغلو، دلته به موږ سرچ کړو چې فلو ویب سایټ به مو چې کله سرچ کړ، نو د ګوګل فلو په واسطه به موږ څنګه کولې ویډیوګانې به مو جوړولې فری په اے آی باندې، کنه پیسې به یې رانه نه غوښتې وې، دا وډمنې به وو. نو اوس د دې لپاره مې تاسو ته اپلیکیشن هم راوړی دی. همدغه د ګوګل فلو اپلیکیشن دی، دوی پبلش کړی دی پلی سټور ته. نو همدغه اپلیکیشن تاسو په سکرین باندې هم ګورئ، ګوګل فلو. نو راځم دلته پلی سټور کې هم درته ښایم. دغه اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. هغې وروسته ټول طریقه کار درته ښایم. ویډیو تر پایه سره وګورئ، سکیپ کوئ مه. دلته به تاسو ورته ولیکئ ګوګل فلو مه لیکئ، یوازې دلته راشئ FLOW فلو، همدغه فلو سرچ کړئ. پس وګورئ لومړی اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن دی، دا به څنګه کوئ تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. ګوګل فلو به یو دغه هغه مو په هغه کې ګوګل کروم کې چې هلته به کله په افغانستان کې به کېده نه، ریجن به دې ورته اړه وي، پی ان یو شی بل شی، ستونزې به یې ډېرې وي. نو دلته اوس تاسو ته 50 کریډیټه درکوي چې په 10 کریډیټو باندې یو 8 ثانیې ویډیوګانې جوړېږي، او تاسو کولی شئ چې بیا د دې لپاره ایمیل چینج وکړئ، که نه بیا هم کار ورباندې کولی شئ، نورې ویډیوګانې هم ورباندې جوړولی شئ، تر دې چې تاسو په ساعتونو ویډیوګانې هم ورباندې جوړولی شئ. نو اپلیکیشن یې لا هم خوندور شو، ځکه چې ډېره اسانتیا یې رامنځته کړله. نو ټول طریقه کار به درته ښایم، تاسو ویډیو را سره وګورئ. اپلیکیشن مې درته وښوده چې همدغه یو به تاسو څنګه کوئ را ډاونلوډ به یې کوئ. ښه، دلته ما سره وګورئ په سکرین باندې همدغه اپلیکیشن څنګه دی ډاونلوډ دی. اوس راځم په دې کې تاسو ته طریقه کار ښایم چې څنګه به تاسو په دې باندې ویډیوګانې جوړوئ، او هغه ویډیوګانې به بیا څنګه تاسو ایډیټ کوئ، که نه هغه طریقې به مو اکثریت زده کړي هم وي، خو بیا به هم زه تاسو ته لږ لږ رڼا ورباندې واچوم. کیپ کټ کې څه ډول سیسټم باید ورسره وکړئ، او فري کیپ کټ تاسو له کوم ځای څخه استفاده کړئ، که کومه بله لیکنه مو ورسره اړوله، یعنې ټیکسټ وایس مو برابروله، نو هغه طریقه به هم تاسو ته ښایم. انشاءالله تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. د ویډیو په اخرنۍ برخه کې به دغه طریقې ټولې در سره نشروم. راځم دلته اوس دغه اپلیکیشن را خلاصوم. تاسو وګورئ دغه اپلیکیشن څنګه دی، د راخلاصېدو په حال کې دی. وګورئ ګوګل فلو را خلاص شو. اوس د دې نه خلاص شوئ چې تاسو ګوګل کروم ته لاړ شئ، یا په افغانستان کې کار نه کوي، یو شی بل شی، که نه دغه څخه استفاده کولی شئ. دلته پروجیکټس ګورئ، پروجیکټس همدغه برخه کې دغه نیو برخه وګورئ، نیو برخه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دغه صفحه درته راغله. دلته یې درته لیکلي دي what do you want to make، یعنې څه غواړئ چې ته یې جوړ کړې. نو د دې لپاره لاندې بیا یو آپشن یې درکړی، ګورئ ایمیج باندې چې کله دلته کلیک وکړئ، دلته تاسو ته وایي چې تاسو تصویر جوړوئ او که ویډیو جوړوئ. هغې وروسته بیا تاسو ته اسپیکټ ریشو درکړې ده، یعنې په کومه ریشو کې تاسو غواړئ چې جوړې کړئ، د یوټیوب دپاره، د انسټاګرام دپاره، ټیک ټاک دپاره، که نه فیسبوک ریلز دپاره. زه دلته لومړی ویډیو برخې ته راځم. دلته وایي چې پورټریټ او لینډسکیپ په کومه برخه کې یعنې غواړئ تاسو. د که چېرته د یوټیوب لپاره غواړئ، په دغه 14.9 دغه برخه به انتخاب کړئ، او که چېرته بیا د فیسبوک ریلز دپاره یا د ټیک ټاک دپاره غواړئ، بیا به 9 کې انتخاب کړئ. نو ما 9 کې انتخاب کړه. بیا دلته راغلم دغه پاس برخې ته. دلته چې کله راغلم، ما سره دلته یوه لیکنه ده، تیار سکرپټ ما برابر کړی، دا زه دلته ورته پیسټ کوم. بیا دا زه ورته لیږم. دا مې چې کله ورته ولیږه، دلته زما ویډیو څنګه کېږي، جنریټینګ کېږي، یعنې د جوړېدو په حال کې دا څنګه کېږي، جوړېږي. پاس وګورئ تاسو 10%، 12، 11، که نه 11، 14، دا فیصدي به روانه وي. دا چې کله 100 ته ورسېده، یا دا کله 60 ته رسېږي، بیا دغه ویډیو جوړېږي. نو تاسو په دې ډول مسلسل ویډیوګانې به جوړوئ، خو تاسو سکرپټ لیکنه خو هغه خو تاسو باید مخکې په چټ جی پي ټي کې برابره کړې وي، که نه څه ډول ویډیو غواړئ چې جوړی کړئ، په کومه موضوع باندې غواړئ. او بله ښه خبره دغه ده چې په دې باندې تاسو ته هم یوټیوب منیټایزیشن درکوي، هم یې فیسبوک درکوي، هم یې ټیک ټاک درکوي، هم یې انسټاګرام درکوي. یعنې په دغه کې چې هر یو پلیټفارم تاسو استعمالوئ، تاسو کولی شئ چې منیټایزیشن ورباندې ترلاسه کړئ. 100% دا ستاسو دپاره کار کوي. ښه، نو کله چې تاسو دغه ایپ استعمال کړ، دغه پرامپټ لیکنه هر څه برابر کړل، موضوع مې انتخاب کړم، تاسو کولی شئ چې په دې باندې څنګه وکړئ 8 ثانیې ویډیو جوړې همداشان دغه 8 ثانیې ویډیوګانې څنګه کړئ، بیا د دې دپاره موضوع راواخلئ، همدغه څخه استفاده وکړئ، او بیا په دې باندې لانګ ویډیو هم جوړولی شئ. او همداشان تاسو کولی شئ چې 1 منټ دپاره 50 ثانیې، 40 ثانیې همدغه ویډیوګانې هم ورباندې جوړې کړئ. تاسو وګورئ دا ویډیو اوس ما جوړه کړه، همدغه
ملګرو دغه ویډیو سکیپ شو. دلته دغه کوم اپ چې دی همدغه اپ اجازه نه ورکوي چې دغه ویډیو د پلی شي او سکرین ریکارډینګ هم د وشي. نو ویډیو مې همدغه شان تاسو ته په سکرین باندې راوړله او همدغه ویډیو چې تاسو ډاونلوډوئ په 3 ډاټس وګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ډاونلوډ وګورئ تاسو دغه ویډیو به څنګه کړئ ډاونلوډ به یې کړئ. ښه د دې ځای څخه خبره راتېره شوه. اوس به زه مثلا داسې ووایم که انګلیسي باندې تاسو یو لنډ شان کلیپ ور سره برابروئ ای آی باندې وای نو تاسو د کیپ کټ څخه هم استفاده کولی شئ. ویب سایټ هم شته خو زه تاسو ته کیپ کټ اسانه طریقه ښایم. ښه دلته ای آی لیب ته ګورئ دلته هم دا ویډیوګانې جوړولی شئ. هغې باندې به م انشاءالله ویډیو در سره جوړه کړم. نو زه دلته راځم نیو باندې کلیک کوم هغه ویډیو راخلم. نو ملګرو تاسو وګورئ دغه ویډیو ما راواخیسته. که خیال مو وي لاندې یو ځای کې دغه د جیمینای یو تصویر ورسره راځي د ګوګل پرو. دلته کرپ باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ تاسو کولی شئ دغه برخه څنګه کړئ داسې په منظم اندازه دا ډول کرپ کړئ تر څو هغه لوګو هم ښکاره نه شي. بیا یې داسې لږ زوم کړئ تر څو دغه ویډیو برابره شي او لوګو هم پکې د منځه ولاړه شي. هغې وروسته تاسو دلته ټیکسټ ته به راشئ. دلته ټیکسټ ته چې کله راغلی دلته تاسو مثلا چې هر څه ورته لیکل. زه مثلا ورته لیکم چې ایجوکیشن. زه یو واسې مثال در کوم. ایجوکیشن is very important for men and women. نو دا ډول تاسو لیکنه ورسره کولی شئ. کله مو چې دا وخت چیک په ووهئ دلته به بیا راشئ ټیکسټ ټو سپیچ آپشن دی. ګورئ په ټیکسټ ټو سپیچ آپشن باندې چې کله کلیک وکړئ دلته به حده زیات وایسونه دي چې د هر چا وایس تاسو خوښ شو تاسو یې کارولی شئ. مثلا ما نټاشا په نوم یو وایس دی دغه باندې تاسو وګورئ دلته به دا چیک کړئ. د چیک وروسته تاسو دغه کومه لیکنه چې موږ لیکلې وه دا به ترې ډیلیټ کړئ. Education is very important for men and women. هغه د ویډیو بیکګراوند ساوند شته هغه به تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ یا یې ښکته کوئ لږ یې پرېږدئ. Education is very important for men and women. څپه د دې څخه ریموو کوئ. هغې وروسته آټو کیپشن وګورئ. آټو کیپشن باندې چې کله کلیک وکړئ لاندې بیا ستاسو لپاره ژبې انتخاب دی. سپوکن لانګویج دی مثلا جنریټ فرام وایس څخه جنریټ کوئ یا د ویډیو څخه نو دا د وایس څخه دی. سپوکن لانګویج کومه ژبه ویل شوې ده نو هر ژبه چې وه دلته بیا تاسو یو سټایل ورته انتخاب کړئ. ژبه به انتخاب کړئ. جنریټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو وګورئ جنریټینګ کیپشن د دې لپاره ستاسو د دې ویډیو لپاره تاسو کیپشن هم جوړولی شئ چې دلته به تاسو ته وایي مقصد چې ایجوکیشن از ویری امپورټنټ که نه هلته به تاسو ته ښکلی ډیزاین ورکړي. تاسو Education is very important for men and women. په دا ډول تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې جوړې کړئ. خو دلته خو ما لږ برخه درته راواخیسته او دغه د افغان نجونو په هکله مې دغه ویډیو هم درته جوړه کړه. نو دا ډول تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې جوړې کړئ. دغه ویډیوګانې یو خو دا ده چې زیات وایرل کیږي او بل دا ده چې ډېر خلک یې ګوري ورسره چې کیپشن هم ورپسې وي بیا خلک ښه ورباندې پوهېږي هم په انګلیسي هم دي. دغه ویډیوګانې په خارجو مملکتونو کې کتل کیږي. یعنې که په افغانستان کې تا ته په مثلا داسې به وایم چې په 1000 لیدونکو باندې په افغاني لیدونکو باندې په پښتو ژبه کنټینټ باندې البته پښتو ژبه موږ ته محترمه ده خو دلته زموږ کار د پیسو سره دی که نه. نو په پیسو کې بیا پښتو ژبه دوی ته اهمیت نه لري او دغه د اسیا لیدونکي چې کوم دي هغه هم دومره په ښه شان سره نه حسابېږي د دوی دپاره. نو خبره دا ده چې تاسو باید په انګلیسي باندې کنټینټ جوړ کړئ. په انګلیسي باندې چې جوړ کړئ هغه د خارجو مملکتو څخه کتل کیږي. نو په افغاني 1000 لیدونکو باندې مثلا که تا ته $1 درکړي همدغه 1000 لیدونکي که د اروپایي مملکتو څخه مثلا امریکا څخه وي جرمني څخه وي فرانس کوم بل داسې نورو هېوادونو څخه وي که نه هغه باندې تاسو ته شاید $10 شاید $100 شاید $50 هم درکړي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ښه عاید هم لاسته راوړئ او د دې ټولنې پیغام به مو په ښه ډول وړاندې کړی وي. البته داسې نه لکه تاسو کولی شئ په نورو برخو کې هم جوړې کړئ. مثلا د دې میوه‌جاتو په برخو کې ویډیوګانې جوړې کړئ بیا یې دا ډول ایډیټ کړئ په دې باندې وغږېږئ چې مثلا دا ډول د صحت لپاره داسې ده یا مثلا طبي برخه کې د تاسو خپل ویډیوګانې جوړوئ خپل وایس ورپسې سیو کوئ که نه ثبتوئ. نو تاسو کولی شئ چې هغه هم جوړې کړئ. یو به ښایسته ښکاري بل به ښه ډیزاین لري. نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې بهترینې ویډیوګانې جوړې کړئ او ورسره په څنګ کې ښه عاید هم لاسته راوړئ. نو دا د دې ای آی ویډیوګانو جوړولو طریقه ورسره په څنګ کې د دې
فلو ګوګل فلو پیژنګلوي چې تاسو کولی شئ فری ویډیوګانې ورباندې جوړې کړئ. که چېرته غواړئ داسې نورې خوندورې ویډیوګانې طریقې راوړم درته، همدغه ویډیو کې را سره پاتې شئ، فالو مو کړئ، کمنټ را سره پرېږدئ، لایک یې کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ او همداشان همدغه زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم. الله په امان ښه شي، ښه وختونه ولرئ.